د لغمان والي په مختلام ښار کې د زرګونه مینوالو په منځ کې د والیبال له پیل شویو سیالیو څخه له نږدې لیدنه وکړه. د یکشنبې په ورځ مازدیګر د دغې لوبې لیدو لپاره د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ، مختلام ښاروال نظیف الله لکوزي، ولایت مقام د بشري سرچینو رئیس سرحدي ځواک، ګڼ شمېر مسؤلینو او د ورزش زرګونو مینوالو یادې سیالۍ له نږدې وکتلې. د لغمان ولایت د اولمپیک امیر بادامګل ملتزم د معلوماتو له مخې چې په دې سیالیو کې د لغمان، ننګرهار، کونړ او کابل ولایتونو د والیبال 14 ټیمونو ګډون کړی. ملتزم زیاتوي د دغه سیالیو موخه د لوبغاړو تشویق او د هغوی ترمنځ هماهنګۍ رامنځته کول دي. نوموړي ویل دا سیالۍ د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ په لارښوونه او د مختلام ښاروالۍ په مالي لګښت جوړ شوي چې 8 ورځې دوام وکړ. هغه وایي د دغه سیالیو لیدو لپاره د مرکز مختلام او ولسوالیو سربیره د ننګرهار او کابل څخه هم زرګونه نندارچیان راغلي وو. د لوبې مراسمو ته د لغمان والي محمد آصف ننګ د دې لوبو له تنظیمونکو څخه د مننې ترڅنګ لوبغاړو ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به دې ته ورته د زیاتو لوبو زمینه مساعده کړي. دلته دغه ماحول تقریبا موږ په ټول افغانستان کې د دې نمایش وړاندې کوو. انشاءالله دا یو صمیمي ماحول ده. د دواړو ټیمونو او نورو ټیمونو چې دلته لوبې کړې دي هغه کامیابي دا ده چې موږ صمیمیتونه سره ډېر وساتو. لوبه کې برد و باخت نسته، بریالي هغه دی چې ورزش کوي. نو تاسې ټول دواړه طرفه بریالي یاست، دواړه طرفه کامیاب یاست. او د لغمان له ځوانانو او ولسونو نه او د سپورت له تنظیمونکو نه زه د ولایت له ادرسه امتنان او تشکر کوم او تاسو ټولو ته بریا غواړم. ښاغلي ننګ زیاته کړه په دې لوبه کې تاسې ټول ګټونکي یاست او بایلل نشته. څوک چې د لوبې میدان ته ښکته شول ټول ګټونکي دي. د کابل ولایت د اولمپیک مرستیال نوررحمان ترخیل د لغمان والي څخه مننه وکړه چې په راتګ سره یې د دې ولایت بڼه بدله کړه. ترخیل زیاته کړه مخکې په لغمان کې پارک شتون نه درلوده او نه هم دې ته ورته سیالۍ ترسره کېدې، خو ولې اوس دغه زمینه سازي شوې او په زرګونه مینوال د دغو سیالیو لیدو ته راځي. ډېر خوشحاله یم چې له ډېرې مودې بعد د خپل ولایت والی او د ښاروال صاحب په څنګ کې له نږدې نه کتنه کوم او د منګه د جنګ ځپلي ولایت بیا داسې یو نیک اقدام کړی ده او یو د تشویق قدم یې ورکړی دی ورزش ته. ټولو نه زه مننه کوم. هر کله راسئ او خدای هر وخت کې دغسې دا عزت با عزته لره او دا بیرغ د خدای هر وخت کې دی هر ولایت همداسې بربالا لري لکه څنګه چې نن والي صاحب او ښاروال صاحب د لغمان د ولایت بیرغ جې کړی ده. ډېره مننه کوم، تشکر کوم د کابل په نمایندګۍ د اولمپیک د ادرس نه چې زه د ولایتي مرستیال په توګه باندې نن راغلی یم او د خپل وطن کې زه شپې ورځې تېروم. مختلام ښاروال نظیف الله لکوزي ویل دې ته ورته نور پارکونه به هم په راتلونکي کې جوړ شي. نوموړي ویل د لغمان پرمختګونو کې دوی سره د والي ښاغلي محمد آصف ننګ ملاتړ او مشورو مهم رول لوبولی. زه د لغمان ټولو ښاریانو ته انشاءالله ډاډ ورکوم چې د راتلونکي کال پورې به زموږ ښار په داسې نورو ډېرو معیاري میدانونو باندې سنبالي. د جناب والي صاحب څخه مننه کوم چې شپه ورځ موږ ته په دې برخه کې مشورې راکوي او زموږ د ټولو کارونو په پرمختګ د جناب والي صاحب لاس ده چې موږ په مخ روان یو. راتلونکي کال ته موږ نوي پارکونه لرو، په هغې کې نوي میدانونه او مختلفو لوبو لپاره به تاسو ته موږ زمینه سازي کوو. او یو خواهش مې دا ده چې په دې لوبه کې موږ سره میلمانه دي د ټولو لغماني ولو څخه مې هیله دا ده چې په ډېر زیات فکر او دقت سره د میلمنو خیال وساتي. لکه جناب والي صاحب چې وویلې چې میدان ته داخل شو هغه ګټونکی ده، ځکه ولې زه نه یم داخل شوی، سیلبینان نه یې داخل شوي، چا داخل شوي دي هغه ګټونکي دي. نو دا دواړه ټیمونه ګټونکي دي چې مخکې تېر شوي دي هغه هم ګټونکي دي. دلته چې چا هم لوبه کړې هغه ګټونکي دي. لطف وکوئ دغه زموږ د میلمنو چې دلته راغلي دي که هغه څه تماشاچیان دي او که څه په لوبه کې دي د هغوی ډېر زیات خیال وساتئ. او بیا هم له ټولو د بادامګل استاد څخه نړۍ مننه چې دغسې شانداره لوبه یې دلته جوړه کړې د دې اداره یې وکوله او په ښه ترتیب سره تر دې ځایه راورسوله. مننه ورسره کوو. دې سیالیو ته راغلو نندارچیانو هم خوښي وده چې په دومره ستره کچه سیالۍ برابر شوي او دوی نندارې ته راغلي وو. د یادولو وړ ده چې یادې سیالۍ سلطان غازي بابا ښارګوټي ځوانانو پارک کې له تېرو 8 ورځو راپدې خوا پیل شوي دي چې زرګونه کسانو یې ننداره کوي.